آیات کریمه چې مو تلاوت کا په هغې کې الله جل جلاله فرمایي چې تاسې بې پروا کېږئ ما او تاسې غمجن کېږئ ما که چېرې تاسې په حقیقت سره مؤمنان هر رقم ستونزې هر رقم مشکلات به په موږ تاسې نیولي ولې د مور نه دفاع دا فرض ده د فرض په ادا کې که په موږ نه هر څه هر څومره مشکلات تکلیف نیول شي موږ به دغې استفاده کوو محترم حاضرینو یوې خبرې ته اشاره کوم ځانونه باید غلط نه کړو د وطن ولس خاورې او دین دښمن د خپلې شخصي نفع په خاطر د پردیو په دستور د پردیو په اشاره هغه نه غواړي چې د موت او ورور ځای مکه ووایي هغه نه غواړي چې موږ ته د پال سړک مکتب مو جوړ وي هغه نه غواړي چې موږ د سیالانو په قطار کې ودرېږو هغه غواړي چې ما ته هر وخت د ویر په ټغر کښېنوي هغه غواړي چې ما ته ورور ځای پلار مو په وینو کې ولمبوي دا صحیح ده ما کمربند سړی د وطن د دفاع په خاطر ټول امنیتي ارګانونو د وطن د دفاع په خاطر خو تر څو چې د دغه ولسونو کلک حمایت ساتلی نه وي موږ د خپلو ولسونو نه ډېره خوشحالي اظهاروو موږ سره کومک همکاري کړې خو نه موږ د طالب د علم په مقابل کې نه جنګېږو موږ د خارجي دولتونو په مقابل کې جنګېږو موږ د پاکستان په مقابل کې جنګېږو د دغې دپاره خاصو پاڅونونو ته ضرورت دی داسې یو قیام ته ضرورت دی چې دا خپل امنیتي ځواکونه هغه تاسې باید حمایت وکړو خپل ملي اردو حمایت کا خپل ملي محلي پولیس حمایت کا ملي امنیت سرحدي ځواکونه حمایت کا هر هغه څوک حمایت کا چې د دغه وطن ملي منافسو دي هر هغه څوک حمایت کا چې بال سړک د ملي مکتب جوړوي هر هغه څوک مه حمایه کوه هر هغه چا ته چای ډوډۍ مه ورکوه چې د تو پل رنګوي د تو سړک رنګوي د تو په ورور په وینو کې نه نن خو داسې ستونزه نه لیدلی کېږي الحمدلله مجاهد یم هر هغه څوک چې په دې حکومت کې وي مسلمانان دي مجاهدین دي کوم جهاد نن د موږ په مقابل کې روان دی ورونو د موږ ته رګونه دښمن کسي چې د موږ ته په رګونو کې فشار په کوم اندازه دی داسې وخت راغلی چې خوږ علم زه لرم دلته د مو تر څنګ ناست دی دا علما ورثه د انبیاو دي د دښمن د کور د وینې د وجې د الله په حق دین نشي ویلی تر څو به موږ چوپ پاتې وو تر څو به دښمن ته په تمه وو د خپل علم حمایه کړه د خپل علم نه حمایت وکړه چې د حق دین بیان کړي تاسې د جهادي رهبر شیخ الحدیث عبدالرسول صاحب خبرې د تلویزیون نه والدي وایي چې هر هغه جاسوسي چې نن د ما وطن د امنیتي ځواکونو په مقابل کې جنګېږي ځای جهنم د جهنم هر هغه څوک چې د خپل وطن نه دفاع کوي د خپله وینو تویوي ځای جنت دی جنت خو مو دا علم چې دی مو مخې ته نوستی مو سره څنګ کې وینور دی دی مو مشر دی دی مو رهبر دی دا خپل ژوند په خطر کې ویني ځکه دا نشي ویلی د سرباز جنازه ځکه نشي کړی موږ تاسې ټول په دې نه پوهېږو چې د خپل امنیتي ځواکونو جنازه کېږي خو ما علم چې نن ژوند کوي یا نشي ویلی د دښمن ویره ورسره ده ولې تر نه حمایه کوي د غیر دولتي ولسونو کوي ولسونو ته پکار دي چې خپل علما تقویه کړي ولسونو ته پکار دي چې خپل امنیتي ځواک تقویه کړي نور نو زه وخت نه نیسم بیا مو هم اختر مبارک وي او تاسو ته اطمینان درکوو چې د موږ په سر کې یوه قطره وینه وي د خپل وطن نه د خپلې خاورې نه د خپلې مور نه ولې وطن د مور نه هم ګران دی زیات خاصیت لري په صداقت او اخلاص سره به موږ دفاع کوو بدون د کوم ډول کشفای او ضرورت د تاسو په خدمت کې یو او د تاسو د کومک او همکارۍ